ټولو تلویزیون د بهرنیو سریالونو له خپرولو منع شوی او په ورته وخت کې 3 کارکوونکي د اسلامي امارت ځواکونو له ځان سره بیولي. ټولو خصوصي تلویزیون ویلي چې د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو مکتوب له لارې د هر ډول بهرنیو سریالونو له خپرولو راګرځول شوی دی. د ټولو تلویزیون په خبره د دغه مکتوب له مخې چې پنجشنبې د کپس 26 صادر شوی، مووی ګروپ پورې اړوند ټولې شبکې په لنډمهالې توګه د بهرنیو سریالونو خپرول ځنډوي. ټولو ویلي چې د سرپرست حکومت د استخباراتو ادارې د بهرنیو سریالونو د نه خپرېدو په تړاو له مووی ګروپ څخه کتبي ضمانت هم اخیستی دی. ټولو تلویزیون وړاندیز کړی چې د رسنیو او اطلاعاتو او کلتور وزارت ترمنځ ګډ کمیسیون دې جوړ شي ترڅو د سریالونو د خپرېدو په اړه بحث وشي. یا د شبکې ټینګار کړی چې وروسته به په رسمي توګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت له ادرس څخه د دولت له عرف سره سم وروستۍ پریکړه رسنیو ته اعلان شي. د یادونې وړ ده چې د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ شوي دي. که څه هم د رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار په سرپرست حکومت نیوکې کړي، خو دغه نیوکې ګټه نه ده کړې. په ورته وخت کې یونما په رسنیو د محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې ویلي له بندیزونو لاس په سر شي. یوې باوري سرچینې BBC ته تایید کړي چې د طالبانو استخباراتو افغانستان کې د یوې خصوصي تلویزیون تلو نیوز 3 کارکوونکي هم له ځان سره بیولي دي. په دغه کارکوونکو کې د تلو نیوز سرپرست رئیس خپلواک صافی او د خبرونو ویاند بهرام امان نیول شوي دي. دا نهایت د اندېښنې وړ حالت دی. د بیان ازادي او رسنیو پر کور دا لوی برید دی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ.